بسم الله الرحمن الرحیم. فوتوسنتیز. photosynthesis فوټو ویل کېږي لایټ ته، نور ته، رڼا ته، او سینتیسیس ویل کېږي جوړول، د نور په واسطه جوړول، سینتیس کول، جوړول. نو څه کوي چې د نبات چې دی، نبات دا د ریښو په واسطه اوبه جذبوي، او دغه اوبه د زایلوم د لارې دا ځي دا اوبه پاڼو ته. نو اوبه موږ سره د ریښو په واسطه روټ هیر چې ورته یو وړې وړې مایکروسکوپي ریښې دي، روټ هیر ورته وایي. اوبه موږ سره جذب شي، زایلم ته لاړې، او زایلم چې دی موږ سره هغه دا اوبه ویوړي موږ سره پاڼې ته، او پاڼې کې واړه سوري دي چې هغې ته سټومیټا وایي. او سټومیټا چې ده د هغې په دغه باندې موږ سره کاربن ډای اکساید چې دی هغه داخل شو. نو موږ سره د هوا څخه کاربن ډای اکساید لاړ، د سټومیټا په واسطه پاڼې داخل ته لاړ، کلوروپلاست ته لاړ، او د ریښو څخه، د خاورې څخه، ځمکې څخه اوبه د ریښو په واسطه هم پاڼې ته لاړې. نو دغه شنه پاڼه کې موږ سره زیړه ماده ده، بوټي شنوالی چې د هغې ته موږ کلوروفیل یو. دغه کلوروفیل چې دی موږ سره کاربن ډای اکساید او اوبه، د دغه کلوروفیل په شتون کې، کلوروفیل او رڼا په شتون کې، لایټ. نو دغه کاربن ډای اکساید او اوبه دا موږ سره بدلیږي په ګلوکوز باندې، C6H12O6 پلس 6 اکسیجن، او اکسیجن چې دا موږ سره څه کېږي، دا ازادیږي. نو موږ سره کاربن ډای اکساید کې د ګلوکوز دپاره دغه اکسیجن چې کوم دی، دغه اکسیجن دا د اوبو څخه راغلی، اوبو څخه. دې مطلب دی چې کاربن ډای اکساید د هوا څخه مکمل ډول باندې نبات چې دی دا یې مصرفوي، او د اوبو څخه یوازې هایدروجن چې دی هغه اخلي، او د کاربن ډای اکساید سره یوځای کېږي او موږ سره جوړوي ګلوکوز. او دغې ټولې عملیې ته موږ فوتوسنتیز موږ دې ته یو. نو چونکې موږ سره نبات چې کله دا اوبه جذبوي، نو دې اوبو کې موږ سره نور منرالونه او مالګې چې اوبو کې منحلي هغه مو سره جذب شي، او همدارنګې ضعیف تیزابونه چې دي دا نبات ته څه شي انتقال شي. منرالي مالګې چې مثلا دی هغې کې نایتروجن، فاسفورس او که پوټاشیم مثلا موږ سره ورکړو، نو دا هم اوبو کې منحل دي. نو دا هم نبات ته د ریښو په وسیله په اوبو کې دا نایتروجن مرکبات، پوټاشیم مرکبات او فاسفورس مرکبات دا به نبات ته لاړ شي. نو هغه به نبات ځان دپاره استعمالوي، هغې نه به مختلف مرکبات چې دی د خپل حجروي ویش چې دی دا په چټکتیا بوځي،
موږ سره میوې کې دنیا میوې کې کله جوړوي ګل جوړوي دا مختلف مرکبات چې دي دا جوړوي دا هم دې شیان نه جوړوي نو وخت تېرېدو سره به دا نایټروجن فاسفورس پوټاشیم دا کمیږي نو باید نبات ته دا ورکړی شي اضافه دا باید خاوره کې دا ورته باید واچول شي چې نبات دې څخه د حجرو په ویش کې د حجرې په نمو کې وده کې د میوې په زیاتوالي کې استعمال کړي نو دې نبات موږ سره خواړه داسې لاسته راوړي کاربن ډای اکساید اوبه دا یو ځای کېږي صحیح ده د پاڼه کې یا د نبات د په شنه برخه کې کلوروفیل دا یو مرکب دی موږ سره په نبات دغه شینوالی چې د کلوروفیل له امله دی د نور په رڼا کې موږ سره ګلوکوز جوړوي یا دغه ګلوکوز بیا ټوله نړۍ استعمالوي او اکسیجن هم ازادوي